مورې ما ته مخکې وې چې دا سودا ختمه شي نو زه به بیا دا صندوق نه ګرځوم. ما ته پته وه چې ته نو تیار یې عادتې دا صندوق ډېره موده نشي ګرځولی. مورې زه وایم چې دا صندوق مضبوطې مټې غواړي ستا په شان خلک یې نشي ګرځولی. ته کښېنه مورې یو خو ته هر وخت جنګ ته بډې والي. ګوره زما مطلب دا دی چې اوس زمانه بدله شوه. اوس څوک دنداسه باندې غاښونه نه سپینوي او نه څوک مصبر شیشیرنګ او دا انجا دا اخلي. ها دا راته ووایه چې بیا به څه کې. یو ملګري راته وی چې په خوږو مالوچو کې مزدوري شته. ها خو هغې دپاره یو ماشین پکار دی او یو ټیم. نو هغه ماشین له پیسې چېرته وي؟ دغه خو زه ویم که نه مورې حالانکې د هغې ماشین بوج د دې صندوق نه دروند دی. دا بیا یې څه منصوبه راوړې ده؟ ګوره که نه د خپلې اندې کار دی خو بس لږه چیني او لږ سپیرټ پکار دی او ډېره زیاته مزدوري ده پکې مورې او چې چېرته واده خادي که نه نو بیا خو مزې دي. ها ستا خبره منمه خو دې ماشین له پیسې د کوم ځای راځي؟ مورې هغه ستا کالي هغه څه کالی دی 2 تولې هم نه دی ښې بدله مې ایښی دی. مورې دا ښه بده ده که نه چې که خدای ډېره مزدوري راکړه نو بیا به یې جوړ کړو. ښه ده کالی در کومه خو چېرته په سینې را لاونه کې. مورې چې ما دا صندوق یو ځل غاړې ته واچو نو په ښه بده باندې ډېر ښه پوه شوم. مورې ته ورشه کالی راواله. مورې هسې نه چې ځان له پې موبایل واخلي. او که نه هسې نه. ته خو غلې شګینې دا شونډه نه لروانومه.